کله یوې خوا ډېر اورښتونه وچکالي له منځه وړي او بزګرانو ته ګټه رسوي، خو له بل لوري همدومره زیانونه هم له ځانه سره لري. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ډېر واورو ورېدو له امله خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. په مجموع کې درته وایو چې د څو کالو وچکالي خلک ځپلي وه او مالونه یې هم ځپلي وه. مالونه ډېر ډنګر وه چې کله دلته واوره باندې راله نو د دوی مالونه تلفات پیدا کړي. تقریبا تر 2000 زیات مالونه تلفات شوي دي او موږ ته چې معلومات شته یو دانه چوپان هم وفات شوی دی په دغه د واورې د امله. په بلخ ولایت کې میاشت د 209 الفتح قل اردو مسؤلین وایي له 6 ساعتو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چې د لسګونه کسانو ژوند وژغوري. دوی زیاتوي دغو خلکو ته یې د خوراکي توکو د رسولو ترڅنګ د قل اردو نظامي ډاکټران هم سیمې ته رسېدلي تر څو د زیانمنو خلکو درملنه وکړي. بالاخره وتوانېدلو چې پس تر 6 ساعته متصل تلاش او د لارې د پی کولو څخه شولګرې ولسوالۍ کې پاته وه بند په اشلاق کې هغه مو الحمدلله مکمل ژوندي راوباسله او هغه کومو مالونه وه هغه شیانو ته مو خوراکونه راورسوله، ډوډۍ، اوبه، هر څه پر وخت باندې راورسېدله. مجاهدین د پر وخت باندې دغه منطقې ته راورسېدله. تقریبا 40 تنه کول او کوچنیان، ماشومان، ښځې الحمدلله ټول مکمل ژوندي وژغورل سوه. د بعضو حالات نازک دي، ډاکټران راغلي دي د هغو تداوي هم کوي. له بلې خوا ژغورل شوي خلک د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او وایي چې که دوی پر وخت سیمې ته را رسېدلي نه وای د ژوند کولو تمه یې ختمه وه. مشکلات یې دا یې حل کړ، که دوی نه وای موږ دغه کوچنیان 12 کوره وګړه تر واورې لاندې وو. شکر راغلی دلته کوچنیانو څه دوایي وو، مرستګي ډېره شکر. ډاکټر هم راغلی وو دلته دوایي یې راکړلې، کوچنیان راڅخه راویستل. کورونه خواته بند په واورې کې خدای دې خدای کامیابه واوسېږي چې موږ کورونه مو په خیر راویستله، صحیح و سلامته، بس بیخي موږ خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د دغه بیړني حالت د کنټرول او خلکو ته د زیانونو د مخنیوي په موخه د اسلامي امارت د امیر په امر د رئیس الوزرا په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې څو زیان رسونکو پیښو ته رسېدنه وشي. په همدې موخه د بلخ ولایت ځایي اداره لاس په کار شوې او د لسګونه کسانو ترڅنګ یې زرګونه څاروي له مرګه ژغورلي.